ته سلام وکړې چې دا یو زمونږ سالار په سیکل پرون د سباوی نه را روان شوی دی او نن راورسېدی او زه آصف سالار یم کډي کلي سره تعلق ساتم تحصیل ثوابي او په سالار باندې مشهور یم او دلته چې موږ ماسخوتن موس مې وکړو او دعا مې وغوښته الله مې یاد کړ بس بسم الله مې وکړه او روان شم بس سفر جاری شه د کلي نه او تقریبا په لاره خو ډېر ښکلی سفر و چې هلته بیا باچا خان مرکز ته ورسېدم نو هلته چې ټایم ته وکتې 9:30 بجې وي د سهارې او بس هلته په لاره مې سلامونه کتونکو مبشر جان یوسف زی مو تاسو ګورئ ځلن ټلویزیون دا وخت په ضلع ثوابۍ کې ناست یو او تاسو سره داسې یو کس متعرفي کوو چا چې په سیکل باندې د ثوابۍ نه راوالی تر باچا خان مرکزه پورې تک کړی دی ابل زه د باچا خان بابا د اولی خان بابا د تلین او 37 وات تلین منځلې کېده د هغې دپاره په مرکز کې کومه دستوره جوړه شوې وه نو د هغې دپاره آصف سالار د ثوابۍ نه په سایکل باندې تک کړی دی او په یوه شپه کې دغه تګ ممکن کړی دی چې کله دغې تلین له د آصف رسېدلی دی او د بابا دغه کړوسې امل ولی خان چې خبر شوی دی چې د ثوابۍ نه د باچا خان بابا د دویم کور نه یو کس آصف په سایکل راغلی دی نو په خپل سپیچ کې د ستاینه کړې ده او ورته انعام هم ورکړی دی راځئ چې تاسو سره دغه کس متعرفي کړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نامه آصف زه آصف سالار یم کډي کلي سره تعلق ساتم تحصیل ثوابي او په سالار باندې مشهور یم دا سفر څومره ګټې کې د سایکل له دا خو دلته دی چې موږ ماسخوتن موس مې وکړو او دعا مې وغوښته الله مې یاد کړ بس بسم الله مې وکړه او روان شم بس سفر جاری شه د کلي نه او تقریبا په لاره خو ډېر ښکلی سفر و چې هلته بیا باچا خان مرکز ته ورسېدم نو هلته چې ټایم ته وکتې 9:30 بجې وي د سهارې او بس هلته په لاره مې د سهار مونځ کړی دی تقریبا د ما خیال یو تارو جبې نه مخکې ما د سهار مونځ کړی دی او نو مرکز ته څنګه پته ولګېده چې دا کس په سایکل لاړ مرکز ته ما خبر یول کو نه چې بیا زما د خولې نه ووتې ده د زمین د کوهاټ یو سالار دی سجاد نوم دی هغه ما سره په رابطه کې و نو هغه एकदम دغه ته ووایي صوبایي سالار شنواري صاحب او مرکزي سالار ته ملک فقیر علي صاحب ته هغوی ته یې ووایي نو بس هغوی بیا ما له هلته کې ښه استقبال کړی دی ټول سالاران را راوتي او باقاعده ایمل خان دی هم بیا چې دغه پروګرام شروع شو د مشرانو هغوی ما ته لږ خپل ډاډ را کړی دی او باقاعده انعامات هم را کړی شوي دي څه د خیال و چې دا څومره به زه نمانځلی کېږم نو ما به دومره نوم راکېږي نو بس زه خو اړو نوم دپاره داسې خاص تللی نه وم ما د خپل جذبات کتېدل ما وموده چې زما د باچا خاني څنګه ده ګنې ښه دغه ګاډ هم سهولیتو هر یو چا به یو درې میندې بوځو چا به چې چا سره به د لارې تپوس کو نو هغه به اریانېده که نه لار راته هم داسې په تپوس چې پېښور ته دننه شم نو بس هلته بیا لار نه وه معلومه نو هغوی به ډېر پریشان چا به ووایي ورې مونږ دې ګاډي کې ما ته وایي نه زه خپل جذبات ګورم چې زما جذبات څومره دي بیا خو به ورځ به اوږده وي نه آرام مې نه دی کړی د خیره بیا هم ښه سور کې یم خپله دکانداري مې کړې ده اورې زه دا چولې او سموسې کلي کې خرڅوم نه پهلې الله د ثوابه چې زمین کوم تنظیم دی هغوی له رابطه مابطه داسې خاص نه ده کړې چونکې چې خبر نه دی خو خبر به وي ځکه چې ایمل خان چې هلته کوم ډاډ ما له راکړی دی
او کومه ستاینه یې کړې ده زه د ایمل خان ته د زړه د کومې نه مرکزي چې څومره زموږ مشران دي هغوی ته د زړه د کومې نه زه دلته سور سلام پیش کوم او خاص کر تاسو ته هم د ځلند ټي وي ټولو ملګرو ته چې دومره تاسو مصرفیاتو کې ماله ټیم راکړو ستاسو یو جان مننه. ته بیا راغلې څنګه چې جلسه ختمه شوه هلته برسي وشوه که نه نو څه ټیم را روان شو بیا څه ټیم را ورسېدو؟ تقریبا ماښام موز ما هلته کې وکړو باچا خان مرکز کې همداسې په چرګان چوک باندې بیا داسې راووتېدم چې راووتېدم بیا مین روډ ته راووتم داسې اډې باندې را راغلې دي پین اډه ما د نوم نه راځي خو تاسو له بېدردي پېښور اډه مین اډه چې په هغې باندې بعد داسې راووتېدم اجیکۍ مو او سفر د ټول د شپې وکړو سفر د خیره چې تقریبا دلته 10 بجې وي چې انبار ته راورسېدم. انشاءالله اراده مې کړې ده که خیري ما کې خپل جذبات دي الله به مې بوځي او دا سره جنډه به مې بوځي او په سایکل به او انشاءالله په سیکل به ځو په خیر